بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې زده کړو په اس پی اس اس کې ډسکریپټیو سټاتستکس په کومه توګه سرته رسول کیږي. عموم کې سټاتستکس ډېر اقسام لري، خو د هغه لپاره چې په کار وړل کیږي دوه ډوله موږ ویشو. یو دا دی چې انفرنشل سټاتستکس یا انډکټیو سټاتستکس ورته وایي، او بل ډسکریپټیو سټاتستکس دی. په اس پی اس اس کې غواړو چې موږ په دې پړاو کې د ډسکریپټیو سټاتستکس تر غور لاندې راولو. ډسکریپټیو سټاتستکس څخه مراد څه دي؟ دلته ټوله ډاټا کوانټیفایبل ډاټا ده او هغه انفارمیشن تاسو ته درکوي. په ډسکریپټیو سټاتستکس کې تاسو دا معلوموي چې غواړئ معلوم کړئ چې کوم سیمپل ډاټا چې تا راټوله کړې ده د ټول پاپولیشن څخه، هغه کې ستا آوټکم څه دی او په هغه کې چې کوم ستاسو په کار وي د هغه کوانټیفایبل کنسیکوینس او سولوشن درکوي. نو ډسکریپټیو سټاتستکس کې موږ کولی شو چې ازمپشنز وګورو او کوم کوېشنونه چې موږ جوړ کړي وي هغه ته جوابونه پیدا کړو. عیني شان کې ډاټا موږ څه کړو، نور هم تشریح کړو چې فرضاً مثلا ووایم په کلاس کې 500 سټوډنټس دي، په دې کې څومره فیمیل دي څومره میل دي، یعنې ماته ډاټا څه کوي ډسکرایب کوي. نو د هغه لپاره غواړو چې په اس پی اس اس کې زده کړو چې فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل د څه لپاره استعمالیږي او څه موږ ته راښیي. دا چې دی یو ټیبل دی په یا ګراف په ذریعه سره موږ ته کولی سي ډاټا چې شي کې وښایي چې په دې کې څومره د سیمپل ډاټا کې څومره ستا ویریبلز اکر سوي دي یا تکرار سوي دي یا راغلي دي او یا همدارنګه واقع سوي دي په هغه کې. نو د دې لپاره راځو موږ اس پی اس اس ته غواړو چې په عملي توګه سره څه کړو، زده کړو. موږ راغلو دوه مثال مو اخیستي دلته چې په اس پی اس اس کې یو دا دی چې غواړو پر ایج باندې چې هغه سکیل ډاټا ده، او بل جنډر دی چې نومینل ډاټا ده. پر دې باندې غواړو څه وکړو، فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل جوړ کړو په اس پی اس کې څرنګه راځي. نو ایج موږ لرو چې سکیل ډاټا ده، دلته تاسو په ویریبل ویو کې کتلی سي ایج چې دلته سکیل ده، او جنډر تاسو کتلی سي چې نومینل ده. نو د دې لپاره غواړو موږ څه کړو، پر دې باندې ډسټریبیوټیو ټیبل جوړ کړو، ځکه موږ بیسکس کې پلاوزو، بیا وروسته قرار سره موږ د دې ډیپلی معلومات څه کوو پوره توګه سره اخلو. نو انالایز ته راځئ، ډسکریپټیو سټاتستکس ته فریکوینسي کلیکوئ و د یو اړخ ته چې دی دا ستا ټوله ویریبلز چې کله تا په ویریبل ویو کې اډ کړي وه، نو پر کوم یو چې تاسو غواړئ خپل انالیسیس ترسره کړئ هغه به رایټ وینګ دې کونج ته تاسو څه کړي را انتقال کړئ. نو زه غواړم چې فرضاً پر ایج باندې فرضاً وکړم، کلیک وهم دې کونج ته راوستل کیږي. ډېر مهمه نکته ده، لاندې کوم ټیک مارک چې ول سوی دی ډسپلی فریکوینسي ټیبلز، دا که چیرې نه وي نو تاسو ته ټیبل نه راولي. ټوله مهمه خبره په همدې کې ده چې باید ټیبل غواړو موږ راولو. نور آپشنونو ته وروسته ځو، اوکې وهئ، تاسو ته به د آوټکم ویریبل پیج تر خلاص سي. په دې کې تاسو ګورئ چې ټوټل 349 کسه دي او ډاټا کوم مس سوی نه ده، او دې ته وایي فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل چې د هر واره لپاره پرسنټیج ته مثال کو وایي چې 25 شپږ وارې راغلي دي، 25 کلن کسان چې 7 وارې دي، 28 کلن چې 14 کسان دي. عین شان کې تاسو ته فریکوینسي درشي او د هغو کومولیټیو پرسنټیج هم درته چې شي کوي راباسي. ټوټل دومره دي 100% په هر حساب باندې چې خپل پرسنټیج تاسو ته راباسي. فرضاً زه غواړم چې اوس پر جنډر باندې خپل انالیسیس ترسره کړم، نو زه راځم انالیسیس ته، ډسکریپټیو سټاتستکس، فریکوینسي، ایج به ته غواړم انتقال کړم، پر دې مې نو کلیک آیکن کلیک کوم، راځم جنډر ته رامې وست، اوکې وهم، تاسو دلته وګورئ ټیبل یې درته راوستی. دغه ټیبل ته فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل وایي چې موږ زیاتره وخت غواړو خپل ډیموګرافیک انسرز لپاره غواړو موږ کار وکړو، نو د فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل څخه موږ کار اخیستلی شو. یعنی فیمیل چې دی 115 کسه دي د 349 ټوټل پاپولیشن څخه، او 140 میل دي چې ټوټل 53% ښځینه شاګردان یا په کلاس کې دي او 40 نارینه دي. دې ته وایي فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل په کومه توګه سره استعمال شي. دا یو ساده او انټروډکټري پارت ډسکریپټیو سټاتستکس دی. په ورو ورو راتلونکو ویډیو کې به موږ وښایو چې په اس پی اس اس کې ډسکریپټیو سټاتستکس کې موږ مین، میډین، موډ او داسې نور شیان څرنګه کولی شو لاسته راوړو.